د هندي الفبا مضمون ګلالیو محصلینو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې ویډیو کې داسې کار کوو چې د پښتو ژبې په یاګانو باندې کار کوو، ځکه موږ تاسو ټول پوهیږو چې زموږ یو تعداد لوستي خلک هم د پښتو ژبې د یاګانو په سمه کارونه باندې نه پوهیږي. دا ویډیو په دې خاطر جوړوو چې زموږ د هندي لیکدود یا د هندي الفبا په مضمون کې ډیری داسې غږونه راځي چې هغه د پښتو د یاګانو سره ورته دي. نو کله چې زه تاسو ته وایم چې فرضاً که د هندي دغه واویلي غږ د پلانۍ یا په څیر دی او دلته د یا کوم غږونه چې دي د دې ترمنځ توپیر تاسې په سمبولونو کې نشئ کولی، نو یو څه ستونزه رامنځته کیږي. نو راځئ زه لږ څه په متفاوت شکل باندې کوښښ کوم چې تاسې ته د پښتو د یاګانو سمه کارونه او یا د دغې غږونو صحیح ګرافیم در زده کړم. پښتو زموږ او ستاسې مورنۍ ژبه ده، موږ او تاسې پوهیږو د یاګانو سمه کارونه کوو، خو ولې دغه 15 یاګانې چې دي دغه یاګانې او د دغه یاګانو کوم ګرافیمونه چې دي دا یو له بل سره موږ نشو پیژندلی چې د دغې غږ دغه ګرافیم دی. نو دلته زه کوښښ کوم په داسې سمبولي شکل باندې کوښښ کوم چې تاسې ته د یاګانو ګرافیمونه در زده کړم چې کومې یې ته کوم غږ ادا کیږي او دا بیا څنګه لیکل کیږي. په دې ټول پوهیږو چې په پښتو ژبه کې 15 دانې یاګانې دي چې په دې شکل باندې لیکل کیږي. دا بیټکو یې ده یا ساده یې ده، یعنې ټکي نه لري. دویم دا ده چې دې ته څرګنده یې وایي یا څنګ په څنګ چې کوم ټکي لري هغه یې ورته وایي. دریم دې ته یې اوږده یې او یا هغه یې چې لاندې باندې ټکي لري، دا یې دریمه ده. څلورمه یې چې ده هغه دغسې لکیداره یې ورته وایي. او پنځمه چې ده هغه امریه یې یا د امزه والا یې. نو راځو داسې کار کوو چې ځینې کلمې موږ په میخانیکي شکل باندې زده کوو او خپل ذهن کې ږدو چې دغې کلمې په آخره کې دغه یې راځي. مثلا دا لومړنۍ کومه یې چې ده دا د دې کلمې په پای کې راځي، سړی. سړی اکثره وخت که تاسې چېرته فکر وکړئ دغه یاګانې چې کله د کلمو په پای کې راځي نو مونږ یې غلطه کارونه کوو. د څرګندې یې په ځای باندې فرضاً که ساده یې لیکو یا د اوږدې یې په ځای باندې څرګنده یې لیکو، دغه لکیداره یې بیخي کاروو، نو کله یې د دې اوږدې یې پر ځای باندې لیکو. نو اوس راځو دا زده کوو چې کومه یې په کومه کلمه کې کاریږي. دا ساده یې چې دا سړی یعنی مفرد یو سړی. تاسې دا خپل ذهن کې کېنوئ چې سړی یعنی بیټکو یې والا سړی، دې کې کومه یې آخره کې راغله هغه یې چې هیڅ ټکي نه لري. دا په خپل ذهن کې ځان سره کېنوئ. ورپسې چې ده څرګنده یې دې دپاره همدغه سړی چې کله جمع شي یعنې سړي، سړي راغلل. سړی مفرد دی، سړی په مفرد کې دغه بیټکو یې راځي، سړی یعنې بیټکو یې آخره کې راځي. چې کله جمع شي سړي نو آخره کې څه راځي؟ څرګنده یې راځي. ورپسې د ادي کلمه په ذهن کې کېنوو. ادي یعنې دا تاسې ذهن کې کېنوئ چې د ادي په کلمه کې کومه یې راځي هغه یې چې لاندې باندې ټکي لري. راځو څلورمې یې ته. په دې کې څپلی چې مونږ یې روزانه په خپو کوو، څپلی. په دې کې تاسې یاد ولرئ چې لکیداره یې راځي. دا لکیداره یې او د امزه یې تلفظ یو شی دی، یوازې فرق دا دی چې لکیداره یې په اسمونو کې راځي او دا یې چې امریه یې ورته وایي دا په فعلونو کې راځي. فرضاً که راځئ، راځئ، نو تاسې داسې کار وکړئ چې په میخانیکي شکل باندې دا زده کړئ. سړی کومه یې ده هغه یې چې په آخره کې هیڅ ټکي نه لري. سړي یعنی د سړی مفرد جمع سړي کومه یې پکې راځي هغه یې چې څنګ په څنګ باندې ټکي لري. ادي کومه یې پکې راځي هغه یې راځي چې لاندې باندې ټکي لري. څپلی کومه یې راځي؟ لکیداره یې. او راځئ کومه یې؟ امریه یې. د دې دواړو غږونه یو شی دی، خو لکیداره یې په دې څپلی کې ځکه راځي چې دا اسم دی او په دې کې د امزه والا یې یا
امریه یې ځکه راځي چې دا فعل دی او امر کیږي. راځي اوس نورې کلمې زه تاسو ته وایم او بیا یې دلته ګوري چې کومه یې پکې باید راشي. فرضاً که دوستي موږ لیکو څه شی دوستي دال واو سین تی ټکي ورته نه لیکو چې دا اوس کومه یې ده. دوستي سړی نه. دوستی او ادي دوستی فرق کوي. څپلی او دوستی فرق کوي. دوستی او سړی دوستی بالکل یو شانته غږ دی. نو څنګه کوو؟ دلته دوه ټکي ورکوو. په لومړیو کې به تاسې یو څه د دې سره بیا پرتله کوئ. خپل ذهن کې به تاسې په سمبولیک شکل باندې کېنولي چې سړی بې ټکو یې سړي دوه یې همدغه شانته به راځئ. نو دا د دې سره لیکو چې شي شو دوستي کومه یې راځي دا یې پکې راځي. فرضاً که زه بله کلمه ویم لرګې او سړي نه. لرګې او ادي نه. لرګې او څپلی نه. لرګې او سړی یو شانته یې ده. لرګې او سړی تلفظ یې بیخي یو شی دی. نو کومه یې ده پکې؟ لرګې یعنی بې ټکو یې همدغه پاتې کېږي. دلته یې لیکو لرګې. فرضاً که بله کلمه زه لیکم مڼې چې اوس یې موسم هم دی او ډېرې ارزان هم دي. کوښښ کوئ تاسې خپلې مڼې وخورئ. مڼې ټکی نه ورکوم وبښئ ما مخکې ټکی ورک. مڼې یا ورکوي مڼې. فرضاً که سړی او مڼې نه فرق کوي. سړي او مڼې نه فرق کوي. مڼې او ادي مڼې یو شانته یې شو. نو دې نه معلومیږي چې په مڼې کې کوم لیکل کېږي؟ لاندې باندې ټکي راځي مڼې. فرضاً که زه لیکم ډوډۍ دلته به ولیکم چې تاسو ته ښکاره شي ډوډۍ. ښه دا نه لیکم پکې ډوډۍ کومه یې ده؟ فرضاً که سړی او ډوډۍ نه. سړي او ډوډۍ نه. ادي او ډوډۍ نه. څپلی او ډوډۍ نو دا یې پکې راځي. نو ګرانو محصلینو او قدرمنو لیدونکو تاسې کوشش وکړئ د پښتو ژبې دغه 5 دانې یاګانې زده کړئ. په سمبولیک شکل باندې زده کړئ. سړی هغه یې چې ټکي نه لري. سړي هغه یې چې څنګ په څنګ ټکي لري یا څرګنده یې. ادي لاندې باندې ټکي چې لري یا اوږده یې. څپلی لکه اداره یې. او راځئ یا ځئ یا کښېنئ یا ودرېږئ یا وخورئ یا وڅښئ دا ټول فعلونه دي او امریه فعلونه دي. یو چاته امر کوي چې دا کار وکړئ نو هغې کې دا یې راځي. نو انشاءالله که چیرې تاسې کوښښ وکړئ او په میخانیکي شکل باندې دغه 5 کلمې تاسې په یاد ولرئ چې په سړی ساده یې، سړي څرګنده یې، ادي اوږده یې، څپلی لکه اداره یې، راځئ کومه یې دا فعل دی نو همدغه امزه والا یې راځي. نو انشاءالله چې ستاسې به د پښتو یګانې زده شي او په خپلو لیکنو کې به د دې صحیح کارونه کوئ. تر بلې ویډیو د الله په امان ښه وخت ولرئ.